الله رسول فرمایي چې هر مشکل ته پیښ شو تدا وایي چې انا لله و انا الیه راجعون. حتی ستا د چوټو تسمه وشلیدله انا لله و انا الیه راجعون وایه. یو ورځ پیغمبر صلی مبارک ناست دی، هغه ډیوای بله کړې وه، چراغ مړ سو. چې مړ سلو هغه اور بند سلو، د الله رسول ویل انا لله و انا الیه راجعون. صحابي پوښتنه وکړه ول یا رسول الله ته پر دې باندې هم انا لله وایه؟ د الله رسول و دام یو مصیبت دی، دام یو مشکل دی، دام یو پریشانی ده، موږ ټول د الله و طرف ته بځو. او بیا د امام حسین رضی الله تعالی عنہ سره روایت دی، فرمایي وای چې کله چاته مشکل پیښ غم رالی، دی راولاړ سو په دې غم کې دغه خبره وکړه چې انا لله و انا الیه راجعون، چې په دغه ورځ الله رب العزت ودته کم اجرونه ورکوي. بیا یو کال بعد هغه مشکل د تور پیات سو چې انا لله و انا الیه راجعون. هغومره ثوابونه الله رب العزت ورکوي لکه چې څومره په اول ورځ ودته پر دې کلمه ورکړي. ځکه د دې معنا دا سوه چې یا الله ته زما دپاره په دې خبره راضي به زه راضي یم، زه نور اختیار نه لرم. د دې څونه لوی ایمان دی چې سړی دا خپله معامله و الله ته وسپاري چې یا الله ما خپله معامله و تا ته سپارلې ده، ستا رضا زه د ځان رضا بلمه. زه داسې نه کوم چې زما رضا به یا الله ته خپله دا زما رضا به ته څه کوې هغه به م خپله رضا کوې، یا الله چې ستا رضا ده هغه زما رضا ده. بیا روایت پکې راځي عزیزان، کله کله د چا څه ورکه وسي، یو شی ورک سو، یا کله کله د چا شی ییر سي انا لله و انا الیه راجعون وایه. الله رب العزت به د دې کلمو په برکت ستا ورکه هم در پیدا کوي او تا ته به څه کوي و تا ته به الله رب العزت هغه یېره هم در په یادوي. ګورئ موږ ته چې الله او رسول کومه لار راښولې ده په هغه کې زما او ستا نجات دی، د هغه څه په اخوا زما او ستا نجات نشته. نه د مولوي صاحب په خبرو کې، نه د پیر صاحب په خبرو کې، نه د ملنګ په خبرو، چا په خبرو کې یو شی نشته. ها که مولوي صاحب او پیر صاحب او ملنګ هغه خبره وکړه چې کوم الله او رسول کړې ده، په دې کې نجات د دې څه په اخوا به هېڅ نجات چې دی هغه نشته، هغه ناکامي ده، هغه رسوایي ده، هغه تباهي ده. بیا روایتو کې راځي عزیزانو، مسلم شریف حدیث دی، ام سلمه رضی الله تعالی عنها دا د دې خاوند ابو سلمه رضی الله تعالی عنہ دا مطلب ژوندی و، دی ول ما د پیغمبر علیه السلام مبارکه څه اورېدلي و چې کله یو سړي ته مصیبت ورسیږي هغه دې دا ووایي چې انا لله و انا الیه راجعون. اللهم اجرني فی مصیبتي، یا الله ته زما مدد وفرمایې، زما نصرت وفرمایې په دې مصیبت کې، او یا الله ته ما ته تر دې ښه خلیفه راکړه، زوی دې وفات سو، خدا مکه ته انا لله و انا الیه راجعون وایي. یا الله تر دې ښه بچی ما ته راکړه. صحیح سلو دکان دې اور واخیستی، موټر دې اور واخیستی، هغه خبرې چې هغه د الله په دربار کې بیا د کړو دي. صحیح سلو اوس که د چا بابا وفات سلو انا لله و انا الیه راجعون دی وایي، د دې دا معنا ده چې یا الله دا زما د بابا پر مرګ و ما ته هغه اجرونه راکړه چې څومره ستا په علم کې دي. اوس ام سلمه فرمایي رضی الله تعالی عنها زما خاوند وفات سو، چې وفات سو بس ما خو د نبي علیه السلام دعا په یاد وله چې یا الله ما ته تر دې ښه زما په دې مصیبت کې زما مدد و نصرت وفرمایه او ما ته تر دې ښه خلیفه راکړې، تر دې ما ته مطلب ښه بدل چې دی هغه راکړې. زما خاوند چې وفات سو بس ما خو د هغه تورې وویل، په زړه کې م د هغه خبره وه چې زما تر خاوند به نو بیا ښه خاوند چیرې، زما تر خاوند به بیا ښه خاوند زه چیرې پیدا کوم، کله به یې زما عیده پرس وله، وخت پرس د پیغمبر علیه السلام مرکه راله، چې راله بیا د پیغمبر علیه السلام مبارک سره زما کوزده وسوله، زما واده وسو. پس له واده به ما ویل الله اکبر، ما خو دا فکر و چې ابو سلمه چې دی هغه ډېر خوندور سړی دی، الله رب العزت د انا لله و انا الیه راجعون په بدله کې ما ته محمد رسول الله راکړي. څونه داسې نو که د چا یقین جوړي الله رب العزت به خامخا تر هغه ښه بدل ورکوي.